बिस्मिल्लाह را وشو دلته ټیبل بټ راکو ټیبل هم راکو ټیبل ډیزاین ته موږ رسیدلی او ټیبل ډیزاین کې موږ دې ډیزاینو باندې کار کړو چې دا تیار موږ ساده ډیزاینونه دي جوړ شوي خوندور ډیزاینونه دي دلته ورشم زه آی ډي ولیکم آی ډي نه بعد نیم ولیکو جاب مې ولیکو سیلري مې ولیکا صحیح دی او ورسره اوور ټایم مې ولیکو او ټوټل سیلري مې ولیکا ټوټل سیلري اول ریکارډ مې ولیکو عدنان فرض مثال ډاکټر دی معاشي 50,000 دی 50,000 اضافه کاری 3,000 ده او ټوټل لري کېږي را وشو لیاوټ ته او د فورمولې ته شو دا اوکې ځکه دلته ته لیفټ لیکل شوی که نه په دې باندې خو مې پوهېږئ تېره ورځ که نه ښه د دې نه وروسته دویم ریکارډ لیکم دویم ریکارډ به فرض مثال وحید الله ولیکو دا فرض مثال انجینر دی او معاشي 15,000 دی او 15,000 اضافه کاری ده او دلته بیا راشو فورمولې ته ښه ګوره تېره ورځ عدنان بیا مشکل لرلو ګوره دا چې زه اوس اوکې کړم که نه دلته دا 50,000 بیا راغله دا غلط دی که غلط نه دی دا 15,000 چې جمع 15,000 شي او 10,000 کېږي که نه نو د دې صحیح کولو دپاره ورته راځي ښه دا نه د پام کې دی ته دلته ابف لیکل شوی ابف معنا دا چې دا څه ما سره پاس دي دا جمع که پاس دي کې چې راغلی د دې سل نه چې پاس راغلی او سم معنا جمع ده ښه سم سمیشن یا جمع ده ورته به جمع که څه شی جمع که لیفت طرف ته چې ما اساسې لیکل شوي دي که ښي طرف ته و ښي طرف دا باید جمع کړي رایټ به لیکي او که لاندې هم جمع کوو بیا بلو به لیکئ صحیح دی بلو لاندې ته وایي دا مې لیفټ ولیکو او دا مې اوکې کړو وایي دا څو زره شوي او 10,000 شوي دریم ریکارډ مې ولیکو فرض مثال اسدالله نوم به ولیکو اسدالله او دا فرض مثال څه شی دی ټیچر دی استاد دی او د دې فرض مثال 10,000 معاش دی او 100,000 3,000 اضافه کاری ده چې دا مکمل کېږي 3,000 دا به فورمولې نه فورمولې به استعمال سره دا پیدا کوم دلته به راشو ته لیفټ ولیکو او دا به انټر 3,000 شوي صحیح شو دلته همدا ریکارډونه زه بیا کاپي کوم یا همدا یو ریکارډ کاپي کوم ډبل کلیک په تاسې دلته وکړئ مکمل رو به څه شي انتخاب بشي کنټرول سی وای کوئ او دا به دلته کنټرول وي پیسټ کوئ بیا به کنټرول وي پیسټ کوئ او دا بیا صحیح دی او یو کنټرول وي پیسټ کوئ دلته دا به زه ډیلیټ کړم دا روګانې زما نه دي په کار دا به زه ډیلیټ کړم ورته یم ډیلیټ رو اوس دلته موږ ساده فرض مثال ټوټل رو ده چې شی ده ټوټل رو زه اوس غواړم د دې ټولو مجموعه راوباسم نو دلته فورمولې ته راشو او فورمولې کې اوس دلته سم ابف لیکل شوی که نه نو دا به تاسې ډایرکټ اوکې کوئ نو ټولې خپلو کې سره جمع کوئ کالکولیټر نه به خیر ښه دلته ما ټوټل ولیکو دې شیانو باندې مخکې کار کړی اوس زه راځم شیډینګ باندې کار کوم فکر کوم دې باندې کار کړی که نه شیډینګ په نښه کول کوي ښه فرض مثال تاسو جدول دی او دې کې 100-200-300 کسان دي او ته دې 100-200-300 کسانو کې فرض مثال 15 نفره په نښه کې هغوی تماشات پورته کوي غوره کسان دي که نه کارمندان دي یا فرض مثال د هغوی تماشات خطا کې یا فرض مثال بس دی بدلې د یو بس نه بل بس ته وړي نو دا به ته په نښه کې څنګه په نښه کې دا مکمل انتخاب کې مکمل د انتخاب کول ته ورشي شیډینګ ته شیډینګ کې به دې ته یو رنګ ورکړي فرض مثال ما دا رنګ انتخاب دې ته مې دا رنګ بل نفر فرض مثال مونږ ساده نفر دی دا مې مکمل انتخاب کړو راغلم شیډینګ ته دې ته مې رنګ نو دا اوس مونږ ته اوچت معلومیږي چې داسې دي فرض مثال دا غوره نفران دي دې ته مونږ څه ورکړی دی د دې د معاشات پورته کوو صحیح دی که نه او که دوباره دا شیډینګ ختموئ دا دوباره انتخاب کوئ انتخاب هم کو دلته به راشي نو کلر ته کلر به څه شي ختم بشي دا هم انتخاب کوئ او دلته به راشي شیډینګ او نو کلر رنګ به څه شي ختم بشي بل موږ سره بارډر دی اوس فرض مثال زه غواړم دا بارډر اپلای کړم بارډر د دا ته وایي سرحدو ته وایي ښه دې ته بارډر وایي
دا لینونه ورته ښکاري دا سپین لینونه دا بارډر دی نو دې تاسې رنګ هم بدلوی شي ورته هم دا رنګ هم تور کا اوسه که دا سټایل کې راوړم ډبل نو دا اوس تاسې هر ځای کې چې دا اپلای کوئ اپلای کېږي دا وعلیکم السلام پوه شوئ که نه مشکل خو نشته دا اوس هر ځای کې چې تاسې اپلای کوئ اپلای کېږي خو دا چې اوس د هر لاین ته زه جدا اپلای کوم دا وخت نیسي که نه نیسي دا اوس یو جنجال دی د دې جنجال د خلاصول د دې جنجال د خلاصېدو لپاره موږ راځو دا ټیبل مکمل انتخابو او دلته راځو بارډر ته او دلته آل بارډر د انتخابو آل بارډر په واسطه موږ کولی شو دا ټول څه کو برابر کو ښه د دې نه دا رنګ څنګه ختم شو دا به زه دوباره انتخاب کوم او دې ته به زه سټایل ورکړم صحیح شو یا به دا سټایل پوه شوئ که نه ګوره دا مې دوباره انتخاب کوم راغلم اول دلته بارډر سټایل ته بدلوم ورته کوم سټایل ولري دا سټایل ولري دلته دې برخې ته راغلم بارډر ته او دا مې آل بارډر انتخاب کوم ګوره ټول بارډر یې په همدې شکل کې شوی صحیح شو رنګ یې بدل شو بیا هم پرې کار کوم ورته یم دا ډیزاین مې هم خوښ نه شو دا شین رنګ ورکوم دلته ورشئ بارډر او آل بارډر رنګ یې څه شو شین شو مشکل خو نشته دا موږ سره د بارډر خبره شوه او دلته تاسې بارډر مختلف سټایلونه نور هم دي دا سټایلونه م انتخابولی شئ دا سټایل م انتخاب کو اوس غواړئ دا هم ټول ټیبل ته راشي اول به ټول ټیبل انتخاب کوئ اسانه لاره دا ده ښه ټیبل به ټول انتخاب کوئ دلته هم بارډر تیار انتخاب کړی دی او دلته به تاسې راشئ آل بارډر ته نو ټول ټیبل به ما شکل ته دلته تاسې کولی شئ دې دا ضخامت زیات کړئ یا کم کړئ دا ډېر ډبل دي که نه پیډ دي نو زه غواړم چې دا لږ نري غوندې راشي دا مې 3/4 پوینټه انتخاب کړ او دلته راغلم بارډر ته دا مې بیا آل بارډر انتخاب صحیح شو که ضخامت یې کم شو ویټ یې کم شو کلر یې بدلوئ رنګ یې بدلوئ دلته به راشئ رنګ به انتخاب کوئ نارنجي رنګ او دلته به راشئ بارډر ته او دلته به آل بارډر انتخاب صحیح شو بل پین بارډر هماغه که چېرته غواړې خپله بارډر دا کې که نه خپلې خوښې باندې کار وکړي پین بارډر ما انتخاب کو دلته راغلم دا رنګ به بدل کړم رنګ مې بدل کو د آبي ته ورته یم دا لینونه ما سره باید جدا رنګ کړي صحیح شو ګوره دا لاین او دا لاین جدا رنګ دي او دا نور لاینونه جدا رنګ دي مشکل خو نشته پین بارډر باندې کار وشو بارډر باندې کار وشو صحیح دی دا مکمل موږ سره دی برخه ټیبل ډیزاین مکمل ختم شو ها ټیبل ډیزاین هم ختم شو او ټیبل لی آوټ هم مکمل ختم شو تاسو باید اوس هر رقم ته ټیبل جوړ کړلی شئ ښه یو رقم ټیبل هم باید تاسو ته مشکل دی دا ما ډیلیټ کو مکمل ټیبل نه بېغمه شو ډرا ټیبل پورې رسېدلی د ویو ګریډ لاین باندې موږ کار کړی دی صحیح دی اوس بارډر آن شیډینګ کی خبره ده بارډر آن شیډینګ څه لپاره استعمالیږي فرض مثال د موږ سره یو چوکاټ دی جدول دی یا ګراف دی پاراګراف دی آر ان ډي او کلاس یو پاراګراف او ځوان انټر دا یو پاراګراف دی ما سره اوس دې پاراګراف ته زه غواړم شیډینګ هم ورکړم او سم ورکړم بارډر هم ورکړم دې چې نه موږ شیډینګ ورکوی شو دا خو مخکې ویلی دی صحیح دی او بارډر د دې چې نه ورکوی شو آل بارډر صحیح شو او دا تاسې دې چې نه انتخاب کولی شئ بارډر ان شیډینګ ته راشئ دلته موږ سره بارډر برخه ده او بارډر زه کوم حالت کې غواړم ورته یم باکس حالت کې دا تاسې داسې هم کولی شئ دا اوس موږ سره ټاپ بارډر دی ټاپ بارډر ولري که وی نه لري که دا غیر فعاله شو وی نه لري او که چېرته فعاله یې لري صحیح دی که نه باټم بارډر ولري که وی نه لري لف بارډر ولري که وی نه لري رایټ بارډر ولري که وی نه لري دې چې ګرته معلومېږي ښه دا چې غیر فعاله شي بیا بارډر ختمېږي نه راځي ښه دلته راغلم رنګ انتخابوم ورته یم رنګ دی په دې حالت کې او دلته ویټ انتخاب ورته یم ویټ دی 6 پوینټ او دا زه اوکې کوم بارډر اپلای شوی نه دی تر اوسه ښه اوس یې اپلای کوی شو آل بارډر انتخاب خپل اپلای کړي ته شو هلته هم د اپلای یو آپشن شته دی د ما ورته پام نه شو دلته به راشو بارډر ته فکر کوم دې کې اپلای ټو پاراګراف صحیح دی که نه دلته به راشو بیا به هم سټایل بدل کو او ویټ به هم بدل کو دا سټایلونه هم تاسې دي چې نه بدلوی شئ ښه دلته ما سټایلونه دي
ورته هم دا سټایل کې راولا او دلته شډو ورکوي شي شډو یعنی لاندې دي سورې ولري صحیح دی او دا 3D حالتونه دي که 3D حالت هم انتخاب کو 3D حالت کې راځي دا شډو حالت تمام کار دی او دا زه کې کوم پورا پوه شئ که نه دا حالت کې کېږي چې تاسو یو ځل بارډر ورکړئ ښه بارډر هم دې پاراګراف کې ورکړئ بعد د هغې نه غواړئ دې کې تغیرات راوړئ نو بارډر ان شیډینګ د لارې تاسې کولی شئ تغیرات پیج بارډر دا به جدا خبره ده دې باندې بیا کار کوو پیج بارډر به موږ ته ډیزاین کې راځي ښه ډیزاین کې ته موږ صاحب پیج کالر هم شته پیج بارډر هم شته دې باندې بیا کار کوو او شیډینګ خو مې ویلی ده شیډینګ کې به مشکل نه وي اوس راځو دې سټایلو باندې کار کوو دا سټایلونه څه لپاره استعمالېږي ها د دې سټایلونو د استعمال لپاره موږ راځو دلته لیکم افغانستان صحیح شو او دلته زه یو څو پاراګراف راوړم مساوي RND قوس لاس ورته هم شل پاراګراف راوړه قوس بند انټر نو موږ سره شل پاراګراف اضافه شو په دې نه وروسته راځم دلته بیا عنوان ورکوم فرض مثال کابل او دلته بیا عنوان ورکوم فرض مثال کوم ځای ننګرهار او دلته منځ کې عنوان ورکوم د کابل یو ولسوالۍ فرض مثال بګرامي شو او د دې نه وروسته یو بل عنوان ورکوم د فرض مثال اتمه ناحیه 8 ډیسټریکټ او لاندې راځم د ننګرهار فرض مثال د ولسوالۍ نوم ورکوم ته لاندې راشو بلې صفحې ته دې صفحې کې مې ورکوم فرض مثال د ننګرهار ولسوالۍ بهسود صحیح شو او کلی نوم ورکوي کلی نوم ورکوي دلته لاندې راشي فرض مثال د یو کلی نوم صحیح دی که نه وزې نه ورکوم فعلا بل ولایت نوم ورکوم فرض مثال موږ صاحب پروان دی تاسو فکر وکړئ چې موږ یو مقاله جوړه کړې او یو کتاب جوړ کړی صحیح دی د دې ولایتو باره کې پکې معلومات دي دا موږ څه عمومي عنوان دی که نه صحیح دی نو دا موږ یا هیډر موږ کې نیسو او یا څه کې نیسو ټایټل کې چیز کې ټایټل هیډر مان کې نیوي شي که چېرته داسې مقاله او فرض مثال ته د ټولو آسیایي مملکتو باره کې مقاله جوړوي چې هغه کې فرض مثال افغانستان وي پاکستان وي ایران باره کې معلومات دي تاجکستان باره کې فرض مثال ازبکستان باره کې چاینا باره کې همداسې نور ملکونه یې پکې راجمع کړي نو بیا غوره دا دی چې دې ته هیډینګ ون ورکړي او که چېرته مقاله اوس فرض مثال زه دې ته عنوان ورکوم مکمل ورته یم ټاپک اباوټ افغانستان نو دا اوس موږ ځای دې ټایټل راځي عنوان راځي عمومي ټایټل یې راځي نو دا بهتره دا دی چې دا ټایټل کې ونیول شي پوه شئ که نه یا د کتاب د چپټر نوم ورکې ښه دا دی چې ټایټل کې ونیول شي یا دلته موږ سره خپله بوک ټایټل هم شته دی ښه بوک ټایټل صحیح شو نو دا اوس ټایټل عنوان ته وایي دا ما عنوان کې ونیو دلته کابل مې هیډینګ ون کې ونیو صحیح شو کابل مې څه کې ونیو هیډینګ ون کې بګرامي به اوس هیډینګ څو کې نیسم هلکه ټو کې ولې ځکه دا د کابل جز دی که نه آفرین لیست په حساب و لکه لیست باندې چې کار کوو که نه که کابل لیول 1 کې بګرامي به څه کې لیول 2 کې راته دې کې هم د حساب دی اوس دا اتمه ناحیه دا به کوم هیډینګ کې نیسم 3 کې صحیح دی که د اتمې ناحیې کې ما بل ځای باره کې معلومات ورکړی که نه اتمه ناحیې کې دننه هغه به هیډینګ 4 کې راځي اوس دا مونږ ننګرهار دی مونږ ستا ننګرهار هیډینګ څو کې راځي 2 که 1 راځي که نه ځکه کابل 1 کې همدلته راځو بهسود دا ولسوالۍ ده دا هیډینګ 2 کې راځي همداسې پروان ولایت دی دا هیډینګ 1 کې راځي صحیح شو مشکل خو نشته ښه اوس د دې استعمال کوم ځای کې دی ښه دا کوم څه چې مونږ جوړ کړل دا عنوانونه دغه ورکړو سټایل هم ورکړو دې ځای نه د دې استعمال یو دې ځای کې دی تاسې به ریفرنس ته راشئ او ریفرنس کې به ټیبل آف کانټینټ ته راشئ او ټیبل آف کانټینټ کې به تاسې انتخاب کوئ د اول ټیبل اتوماتیک ټیبل 1 دا انتخاب کړئ مستقیما تاسې ته فهرست راوړو
صحیح فهرست یې راوستو صحیح دی نو که تاسې کنټرول بټن کلکه ونیوله او تاسې پروان باندې کلک وکړو مستقیما تاسې پروان ته که دلته زه معلومات اضافه کړم پروان اوس دویمه صفحه کې دی که نه دلته ما معلومات اضافه کړل مساوي RND قوس خلاص او دلته راوړم څلوېښت پاراګرافه قوس بند انټر نو پروان دویمې صفحې ته لاړو شاته لاړو که نه اوس پروان عنوان لاندې لاړو صحیح دی که نه نو زه دلته فقط دا لیست اپډیټ کوم دلته اپډیټ ټیبل باندې کلیک کوم اور تم اپډیټ انټایر ټیبل اوکې ګوره پروان عنوان دویمې صفحې ته تللی مخکې دویمه کې وکړه اوس دلته چې کنټرول بټن ونیسي او په دې باندې کلیک وکړي ډایرکټ هماغه عنوان ته دی دا فهرست منابع دی دا کتابونو کې ډېر استعمالیږي او کتابونو کې دې سره ډېر خلک جنجال یو جنجالي ورته دا فهرست منابع جوړول یو جنجالي ورته ما خپل یو نفر ته کتاب مې جوړولو هغې وخت کې د وورډ پروګرام سره دومره بلد و مکتب دوره وه هغې مونوګراف جوړ کړی و او دا فهرست منابع پاتې و اوس نور کارونه هم پکې پاتې و ډیزاین یې پاتې و نو دا فهرست منابع ورته مونږ هغې وخت کې داسې جوړ کړی و چې هر عنوان مونږ خپله لیکلی و او دا نقطې نه دي دا خو اوس خپله راغلي که نه دا مونږ خپله ډاټ 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 نقطې به مو ورکوي بیا به مو ورسره یو ولیکو بیا دوه بیا درې مشکل څه شی و چې هغه مونوګراف په استاد ته ویوړو استاد به وکتو استاد به ورته ویل چې دلته یو موضوع اضافه کړه یا دا موضوع کمه کړه هغې چې لږ تغیرات هم پکې راوړل که نه دا صفحې به ټولې ګډې وړې شوې اوس دا یو موضوع د ننګرهار موضوع که دلته د دې دپاسې یو بله موضوع اضافه کړې نو دا اوس دویمې صفحې کې دا فرض مثال دا څلورمې پنځمې ته لاړه ته مجبور یې بیا ټول لیست دوباره برابر کړي صحیح دی که نه لکه اوس دا کار چې مونږ وکړو پروان موضوع وه دویمې صفحې کې وه نو هلته مونږ نور معلومات اضافه کړل دا شپږمې ته خپل اتومات لاړه لیست خپل اتومات برابر شو صحیح دی که نه نو دا فهرست اتومات خپله جوړېږي اتومات خپله برابرېږي ښه دا مونږ نه جوړو دا اتومات جوړېږي خو په دې شکل چې هغه وخت کې جوړېږي چې هلته دا هیډنګ یې سټایل ته استعمال کړی که سټایل دې نه استعمال کړی بس بیا نه جوړېږي یو ګټه خو دا شوه بله ګټه دا ده تاسې کله پانتون ته لاړئ او پانتون کې ورته مونوګراف درکړو بیا تاسو ته معلومات کېږي او یا تاسې کتاب جوړولو وخت کې تاسو ته معلومات کېږي ډیزاین هم کوم فرض مثال اوس دا مونږ هیډنګ ون دی مونږ سره که نه دا ما سایز یې څو نیولی 14 دا ما استاد ته ویوړو استاد راته ویل وایي دا څومره هیډنګ ون چې تا سره دي که نه د دې ټولو سایز ته څو ونیسه 14 ونیسه نو دا چې اوس هر یو زه راځم دا انتخابوم او دلته دا سایز 14 کوم جنجال نه دی جنجال دی که نه کېدای شي ما سره وصل 200 عنوان کتاب به غټي صحیح دی که نه 400-500 صفحې کتاب به او هغې کې ما سره په 100 عنوانونه نو چې هر یو زه دوباره کښېنم او بدلوم ډېر وخت نیسي مونږ سره اسانه لاره ده داسې به راشئ دې باندې به رایټ کلیک وکړئ او دلته به راشئ سلیکټ آل صحیح دی دې باندې به کلیک وکړئ اوس دا ټول خپله انتخاب شو دا هم انتخاب شو او دلته به لاندې ننګرهار هم انتخاب وي دلته به تاسې راشئ دې ځینه به داسې کوئ 14 کوئ اوس پروان هم 14 شو ننګرهار هم 14 شو او کابل هم 14 شو دا یو خبره دا دوباره زه 14 کوم دا کار د بل جنم کېږي بل جنه څنګه کېږي دې هیډنګ ون باندې به تاسې رایټ کلیک وکړئ دا به موډیفای کوئ موډیفای کې به تاسې دا 14 دی که نه ورته یې دا څه وکړه 14 یې کړه د دې رنګ ابي دی که نه د دې ټولو هیډنګ ون رنګ ابي دی ورته یې رنګ یې څه کړه فرض مثال دا رنګ یې کړي اوکې رنګ یې بدل شو که نه رنګ یې بدل شو سایز به بدل شوی که نه سایز یې ما بدل کو 14 پې کو ښه ځینې وخت که سایز بدل نه شي نو تاسې به دلته دا کمپلیکس انتخاب کوئ ښه کمپلیکس هم انتخاب کو دا به 14 کوئ او دا به څه کوئ اوکې به کوئ او اپډیټ اتوماتیکلي دا انتخاب کوئ ښه دی که بیا مو نه شو دلته بیا یې اپډیټ کوئ ښه دلته به راشئ اپډیټ هیډنګ ون بیا مو نه شو بیا به راشو بیا به کار وکړو موډیفای دا بیا هم 14 دی دا به سلیکټ مشکل نشته دا خپله سلیکټ کېږي کمپلیکس انتخاب کوي یا آل سکرپټ صحیح دی آل سکرپټ به دا انتخاب کوي او دا به څه کوي دا به 14 کوي 14 کوي صحیح دی او دا به څه اوکې کوي سایز شو 14 شو صحیح دی انتخاب پسې نه دی ښه دا ګورو دا هم 14 دی انتخاب دا مونږ دې ځینې کوی شو دې ځینې دا ټول انتخاب کوي دې ځینې تغیرات پکې راوړئ مشکل نشته ښه که دې ځینې راوړئ که د هغې ځینې راوړئ
دا بولډ کوي شي ایټالیک کوي شي هر څه یو باندې چې تغیرات راو ټول خپل تغیرات راځي دا دې څه ده ګټه یې ده ښه دې کې موږ سره ډېرې خبرې دي دې کې موږ سره نورمال حالت دی دې کې موږ سره نو سپیسینګ حالت دی چې فاصلې ترمنځ ختمي هیډینګ 1 دی هیډینګ 2 دی 3 دی 4 دی ټایټل حالت دی صحیح دی کنه ټایټل موږ د عنوانونو لپاره استعمالو سب ټایټل موږ د فرعي عنوان لپاره استعمالو او سب ټایټل امفسایز کدا چیرته تاسو د یو ټایټل چې دا غي لاندې یو بل سم لیکي او غي باندې تاکید کوئ دا غي لپاره تاسو د دین استفاده کوئ امفسایز هغه جملو باندې چې موږ تاکید کوو هغه امفسایز حالت کې نشو صحیح دی کنه تاکید جمله څنګه یعنی دا جمله ما سره دی د پاراګراف کې دا جمله ما سره مهمه ده زه غواړم په دې جملې باندې څه وشي تاکید وشي امفسایز وشي ولته دا راځم امفسایز کېږي نو دې سټایل بدل شو کنه سټایل خپل بدل شو دا جمله فرض مثال ما سره مهمه جمله دلته راځم دا سترانګ کې نیسم ورته دا ماته سترانګ کې نه بولډ راځي خپل بولډ راځي ښا غیر د دې نه چې دا بولډ باندې کلیک کوم دا خپل بولډ راځي ما درته ویلې مو چې مهمه جملې بولډ کېږي عنوانونه موږ سره بولډ کېږي کوټ ته کې چیرته تاسو نقل قول خو پیژنې کنه اوس فرض مثال دا ما سره نقل قول دی یو چا نه ما نقل کړی دی بهم رحمان بابا دا خبره کړې ده او دا خبره موږ د کتاب کې ذکر کړې ده او دا څه د کوټ حالت کې نشم دا به په دې حالت کې راځي کوټ په دې حالت کې راځي او کچیر ته انټنس کوټ کې دا یو بل سټایل ورکې او بل ډیزاین ورکې صحیح او دلته سب ټایټل ریفرنس دی ریفرنسو لپاره استعمالېږي دا ریفرنس دی دا بوک ټایټل دی د کتاب ټایټل لپاره استعمالېږي وای شي کنه او بل موږ سالس پاراګراف ته د پاراګرافو لپاره استعمالېږي یعنی څومره پاراګرافونه چې می کنه موږ سره دا لیست پاراګراف حالت کې نشو دا اوس ټول موږ سره پاراګرافونه دي ښا اوس دا موږ سره پاراګراف دی ټول پاراګرافونه دي بغیر د عنوانونو هډینګونه دا ټول پاراګرافونه دي دا موږ لیست پاراګراف کې نشو لیست پاراګراف هم ګټه ده چې ته وځي د یو کې تغیرات راوړم ټول کې څه راځي تغیرات راځي ګټه هم ده مشکل هونه شته دا هم دي چې پوری بس خاص سټایل باندې هم دومره کار بس دی بیا ورته نور ګورو کله چې کتاب مونوګراف ډیزاین کولو هغه وخت بیا موږ نورم کار